बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तानो अजीज़ानो, څنګه یې تاسو؟ امید لرم تاسو به روغ جوړ وئ، ښه به وئ، خوشحاله به وئ. دوستانو عزیزانو، 100 ټریلیون یعنی 100 کرب یعنی 100 ټریلیون بیروخه او بیجانه اټمونه یعنی اټمز چې په خپله کې سره جوړښت واخلي، نو د انسان یو سیل یعنی یوه خلیه ترېنه سازه شي، جوړه شي. هم په دې سیل کې روح وي، ژوند وي. ملګرو، د اټمونو په منځ کې جوړښت څوک ساز کړي چې سیل ترېنه جوړ شي؟ بیا په دې سیل کې په دې خلیه کې څوک ژوند واچوي، څوک پکې روح واچوي؟ راځئ ملګرو چې د تخلیق د تحقیق نه داسې پرده اوچته کړو چې هر څه مو زړه ته کوز شي. ګرانو قدرمندو، 100 ټریلیون یعنی 100 کرب یعنی 100 ټریلیون خلیې یعنی سیلز چې په خپله کې جوړښت واخلي او میلو شي په خپله کې سره، نو د هغې نه یو انسان ساز شي. په هر یو سیل کې یوه ډي ان اے یعنی ډي اکسي رایبو نیوکلیک اسید پرته وي. په هرې ډي ان اے کې شپږ څلوېښت 46 کروموسومز وي. هم په دغو کروموسومز کې د انسان جسم او وجود متعلقه 3 اربه یعنی 3 بلین معلومات یعنی انفارمیشنز لیکلی شوي وي. دا معلومات او انفارمیشن د انسان د وجود د مختلفو موضوعاتو متعلقه تحریر وي، یعنی چې د دې انسان ظاهري شکل او صورت، عادتونه، رویه وغیره به څنګه وي. یعنی چې کوم انسان پیدا کیږي دغه انسان به تور وي که سپین که غنم رنګ وغیره. د دې انسان به پوزه څنګه وي، د دې انسان به غوږونه څنګه وي، خوله، شونډې، زړه، ګردې. یعنی په دې ډي ان اے کې ټول هغه معلومات لیکلي شوي وي چې د یو انسان د جوړولو لپاره پکار وي. یعنی دا یو مکمل کتاب وي د انسان د مکمل وجود سازولو لپاره. خو ګرانو ملګرو، که دغه معلومات څوک وغواړي چې زه یې ولیکم، نو دا دومره زیات معلومات به وي چې به ترېنه زر کتابونه جوړ شي. او په کتابونو کې یو کتاب به چېرته ورکوټې وړوکی کتاب نه وي، بلکې هر یو کتاب به دومره غټ وي چې پکې یو لاک پاڼې به لیکلی شوي وي. که چېرته څوک دغه معلومات د کمپیوټر په هارډ ډیسک کې اچول غواړي، سیو کول غواړي، نو د دې لپاره به 215 ارب ګیګا بایټس یعنی 215 بلین جی بي هارډ ډیسک پکار وي. خو ګرانو ملګرو، نور واورئ، په ډي ان اے کې د انسان وجود متعلقه دغه معلومات د کمپیوټر کورس غوندې د کورس په صورت کې یو ذات په دومره ورکوټي ځای کې ځای کړي دي چې د انسان نظر یې هم نشي لیدلی، بلکې د دې د لیدلو لپاره الکترونیک مایکروسکوپ استعمالیږي. بل ګیټس وایي چې ډي ان اے بالکل یو د کمپیوټر پروګرام په شانتي سیز دی، لیکن تر نن پورې چې څومره سافټویرز انسان جوړ کړي دي، ډیولپ کړي دي، هغه د ډي ان اے غوندې ایډوانس نه دي او د ډي ان اے پسې هیڅ کله نشي رسېدلی. ګرانو ملګرو، دا خو مونږ صرف د یو انسان خبره وکړه. تاسو په خپله سوچ وکړئ چې نن په نړۍ کې 1.5 بلین یعنی 7.5 بلین انسانان موجود دي. د دې نه مخکې به څومره انسانان په دې نړۍ تیر شوي وي، او د دې نه بعد کې په مستقبل کې به نور څومره کربه انسان په دې نړۍ تیریږي. او نور واورئ دوستانو، دا خو ما صرف یو د انسانانو خبره وکړه تاسو ته. د انسانانو نه علاوه په ځمکه 8.7 میلیون ژوندي سوري هم وجود لري، او بیا په دغو ژوندي سورو کې بیل بیل سپیشیز وي. دغه ژوندي سوري هم د ډي ان اے په معلوماتو باندې جوړ وي. ګرانو ملګرو، اوس بیا راشه انسان وجود خواله فکر وکړئ. یو انسان د بل انسان نه بدل وي. نور خو پرېږده، د هر انسان د ګوتو پرنټس یعنی فنګر پرنټس بدل وي. دا چیرې یو نشي کېدی. همدارنګې د انسان ظاهري جوړښت وګورئ، یو بل نه به هر څوک بدل وي. ګرانو ملګرو، د ډي ان اے دومره پیچیده او کمپلیکس ډیزاین خود به خود او په خپله جوړ شو. په دې ډي ان اے کې چې د دومره زیات معلومات تحریر دي د کورس په شکل کې، دا هم په خپله ولیکل شول. چرته تاسو دا اورېدلی دي چې پلانکي هیواد کې یو کمپیوټر پروګرام د یو سافټویر انجینیر نه بغیره خود به خود او په خپله جوړ شوی دی؟ او بیا تاسو دا اورېدلی دي چې چرته پلانکي ښار کې ځای کې هیواد کې یو کمپیوټر په خپله جوړ شوی دی؟ که داسې څوک درته ووایي، نو تاسو به ورته وایئ چې پاګل یې، ستا دماغ کار نه کوي، یا به ورته وایئ چې مړه دروغ وایي، دروغجن یې. نو ګرانو ملګرو، چې یو سافټویر په خپله نشي جوړېدی او یو کمپیوټر په خپله نشي جوړېدی، نو د کمپیوټر سافټویر وغیره نه په کربونو ګونه زیاته ترقي یافته او ایډوانس ډي ان اے څنګه په خپله جوړېدی شي، څنګه ډیزاین کېدی شي بغیر د یو ډیزاینر نه. زه ډي ان اے خو جوړه شو په خپله، سیل هم په خپله جوړ شو. دا چا جوړښت ورکړو چې یو ایډوانس مشین یعنی انسان ترېنه جوړ شي؟ بیا داسې ایډوانس مشین چې تر اوسه پورې په دې ځمکې انسان غوندې دماغ لرونکي هم د دې قابله نه شو چې دغه رنګ مشین ساز کړي. ګران ملګرو، بیا هغه څوک دی په کائنات کې چې انسان یې جوړ کړو؟
د کائنات یې جوړ کړه. په دې کائنات کې هر څه یې جوړ کړل. څنګه چې د معلوماتو دپاره یو عالم پکار وي، ډیزاین دپاره یو ډیزاینر پکار وي، د پروګرامینګ دپاره یو پروګرامر پکار وي، همدغه رنګه یو ذات شته دی چې د هر څه یې پیدا کړي. دا واړه نظام د کائنات دا نظام یې جوړ کړی دی. نو دغه نظام تخلیق کولو والا څوک به یې ملګرو؟ اخوا دیخوا که ډېر وګرځئ خو تر اخره به یو دې ټکي ته راځئ چې هغه ذات الله دی. او قرآن پاک کې په سورة الحشر کې الله تعالی فرمایي، کمی بیشی دې معاف وي، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. هغه د الله تعالی ذات دی چې د څیزونکو جوړونکی دی، څیزونو ته وجود ورکول والا دی او څیزونو ته شکل ورکوونکی دی. تمام ښه نامونه د هغه دی. د کائنات هر څیز د هغه ثنا بیانوي. هغه غالب دی او ډیر د حکمت والا دی. په قرآن کې یو بل ځای کې الله تعالی فرمایي چې وفي خلقکم وما یبدو من دابة آیات لقوم یوقنون. او ستاسو په تخلیق کې او د نورو ژوندي سورو په تخلیق کې چې کوم په ځمکه خور دي د یقین کولو خلقو دپاره لوی نشانې دي. دوستانو عزیزانو، الله دې مونږ تاسو له هدایت نصیب کړي. ګرانو ملګرو، دا وه نننی ویډیو. امید لرو چې تاسو به خوښه شوې وي. خپل خیال ساتئ، د دې چینل هم خیال ساتئ. ګورو به په یوې نوې ویډیو کې. تر د یوې نوې ویډیو الله پامان. والسلام. الله حافظ.